سلامونه نیږي هیلې مینه احترامات ډاکټر مغیث الدین مغیث در سره مخاطب یم د شیرشاه سوري روډ جی ټي روډ یعنی ګرینډ ټرنک روډ نه زموږ دغه سفر جاری د ویډیو را سره ټوله وګورئ په ویډیو کې مخکې ډیر څه شته دی او بیا دا روډ هغه روډ دی کوم چې د خیرآباد نه نظامپور ته تللی دی قدرمندو کتونکو دا هغه پل دی کوم چې ډیر زیات پخوانی دی مطلب په 1880 کې دا جوړ شوی دی ویل کیږي دغسې اورو چې مزدوران چې کوم دي نو هغه د دې ځای د پاکستان مزدورانو انجینیرز چې کوم دي نو هغه د انګلینډ انجینیرو په دې پل کې د کار کولو دپاره او دا مهال کلرمونو د ریډ بریج یعنی د سور پل د لاندې چې کوم منظر دی هغه تاسو کتلی شئ دغلته کې حاجي صاحب ناست دی حاجي شهاب صاحب دی جواد خان ناست دی مشال خان مشال دی ابراهیم صاحب ناست دی ملګرو که په هفته کې یو ځل وخت وباسلی شي نو د دغه خپل روټین ماحول نه ټایم وباسئ دا د یو میډیکل مطابق د دې سره به زمونږ مایند هم ریلیکس وي مونږ به د دغه دنیا د دغه مسایلو د ټینشنونو نه هم لږ یو ورځ دپاره په ډډه کیږو د دې ژوند چې کوم دی هسې هم هغه کار او زیار هغه نه ختمېدونکی دی هغه ختمېږي نه نو باید که یو ورځ مونږ داسې د خپل ذهن دپاره د خپل ځان دپاره وباسو نو دا به څه بده خبره نه وي تاسو سره به زه ساعت په ساعت چې کوم د دې ځای نن زمونږ هغه سیل دی هغه به تاسو سره شریک کوم او کتونکو دا مهال چې کوم دی نو غوښه کټ کیږي مشال خان مشال ناست دی او هلته خوا ورسره چې کوم دی نو جواد خان ناست دی ملګري راغونډ شوي دي خوشحال دي ملګري ټول خاندي را خاندي هغه وایي که نه لاس چې د روزګاره سړی وباسي نو ژوند کې به څه لاره سړی وباسي نو مونږ که د خپل کار روزګار نه لږ ځان په ډډه کړو نو مونږ له به د داسې ناستي دپاره چې کوم دی نو ضرور ټایم میلاویږي وخت به راته میلاویږي حاجي صاحب حاجي افضل احمد صاحب چې کوم دی نو اوس دا دی راورسېدو په دوی باندې ناوخته شو السلام علیکم او قدرمندو کتونکو دا حاجي شهاب الدین دی که زه دا خبره وکړم نو دا به څه غلطه خبره نه وي چې په خپل لاس کې چې کوم دی نو د خپل ځان په شانتې ډیر زیات خوږوالی لري زمونږ په اکثر د چکر په خوراک کې د دوی د لاسه یو ډیر خوند پیدا شي ترسکونوالی پیدا شي دغه تیکې چې کوم دي نو دا وخت په دغه انګار باندې پرتې دي او سرې کیږي
نو قدرمنو کتونکو ملګرو نه به هم رای اخلم چې کوم چې مونږ خپله کې نن راغونډ شوي یو او دغه آوټینګ باندې راوتي یو چې ملګري د دې باره کې څه ویل غواړي تاسو ته. ابراهیم صاحب کتونکو ته به مطلب څه ویل غواړي مونږ چې نن کوم راوتي یو خپلو کارونه مو خپل نن پرېښودي دي چوټي مو مطلب راغستې ده راوتي یو نو د دې باره کې به تاسو څه رای لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس دا ملګری دی هفته کې باب ته پس دا پروګرام جوړ دی کنه او دا خبره ده بس ټول دا یو بل حالاتونو خبره چې بل مونږ مدیټیشن لګ ملو حالت ډیوټي هغه یو په مصروفیات دي کنه بس دا هفته نیمه کې چې نه پروګرام ټول دا خبره ده. نو ګرانو کتونکو هغه وایي کنه چې خپل خپلوان سره یوځای شي هغه صحت په باچای نه ورکومه. مطلب مې دا نه چې خپل خپلوان د رشتې ملګري نه، د دې نه علاوه زمونږ نور هم بل ها ملګري کېدلی شي، زمونږ د روزګار ملګري، زمونږ د فیلډ ملګري، زمونږ د ګاونډ ملګري او زمونږ کزنس چې کوم دي دا ټول باید چې مونږ دغې سره ناستې کوو، مونږ کینو، مونږ خپل وخت تیرو. ملګرو د خپل ځان دپاره د خپل صحت دپاره د یو ډاکټر په حیث درته دا مشوره درکومه چې په ټوله ورځ کې نیمه ګنټه د خپل صحت او د خپل ځان او د خپل مایند دپاره وباسئ. که هغه اکسرسایز شو، که هغه برین اکسرسایز چې کوم دی نو دا یو ښه ځای کې وخت تېرول دي، د هغه چا سره خبرې اترې کول دي، د چا سره چې یو انسان خوشحال وي. نو په هفته کې یو ورځ چې کوم ده دا د خپل ځان دپاره وباسئ او په ټوله ورځ کې صرف نیمه ګنټه چې کوم دی نو باید چې دې سره به زمونږ ژوند ښایسته تېرېږي. د دې خبرو سره د خپل ذکر و عبادت سره باید چې موږ د خپلو ملګرو سره ناستې کوو. وایي که نه المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی که نه. نو موږ ټول خپله کې ورونه یو، باید چې په خوشحالۍ باندې وخت تېرو. نو زما مقصد د دې ویډیو دا نه و چې تاسو دې راوځئ، تاسو دې تاوانونه وکئ، نه بالکل نه، تاوان له هیڅ ضرورت پکې نشته دی. هسې د خپل کور سره خوا کې به داسې ځای وي، حجره بیټک به وي، په هغې کې ناستې کوئ نو یقینا چې ستاسو به وخت ډېر زیات ښه تېرېږي. ما ته ډاکټر مغیث الدین مغیث له راکړه اجازت. تل راته خوشحاله ودان آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.